بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته. زمونږ د نن ورځې درس ته ښه راغلاست تاسو ته وایم او خوشحال یم چې په چینل کې تاسو دپاره روزمره ویډیوګانې اپلوډ کوم. انشاءالله چې تاسو به زمونږ ویډیوګانې ګورئ. نن مونږ په دغه کورس کې تاسو ته د 4000 لغاتو څخه البته 5 یونټ پاتې 9 لغات چې نور دي سره د مثالونو تاسو سره واضح کوم. نو نن به 5 یونټ هم خلاصیږي چې په هر یونټ 100 لغات لري. 100 لغات زموږ تاسو پوره کیږي. هیله کوم له تاسو څخه چې تاسو لاړ شئ زموږ پلی لیست ته او دغه لغات چې کوم 100 لغات ما تدریس کړي دي په مثالونو کې مې تاسو ته تشریح کړي دي دغه تاسو وګورئ. په دې خاطر دا تر ټولو مهم لغات دي. که چېرې تاسو 100 لغات زده کړئ نو تاسو به وکولی شئ چې ډېر څه زده کړئ او زموږ دغه درسونه همداسې دوام لري. خو که چیرې بعضې ملګري نوي په دې ویډیو باندې راځي او یا هم تر اوسه پورې لا نه دي راغلي کولی شئ بیا هم تاسو ته په همدې ویډیو کې تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې د دې پلی لیست هم تاسو ته درکوم. همغه وکیږئ تاسو ته به ټول درسونه په یو کلیک سره راشي. صحیح ده. او بل زموږ د حمایت لپاره تاسو کولی شئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. فکر کوم چې په پښتو ژبه باندې ستاسو لپاره کولی شي همدغه چینل ډیره مرسته وکړي. شاید ډیر چینلونه تاسو وینئ پښتو ژبه خو داسې درسونه شاید تاسو ته چمتو نه کړي. موږ د 4000 لغاتو د 12 زمانو د انګلیسي خبرو اترو د انګلیسي ابتدایي درسونه چې موږ په تیر درسونو کې تدریس کړي دي 15 ویډیوګانې موږ ابتدایي زده کوونکو لپاره لرو. هغه هم تاسو کولی شئ وګورئ. راځو درس شروع کوو. ډېرې خبرې نه کوو. انشاءالله چې په آخر کې به بیا په ټولو باندې بحث ولرو. 4000 words کې یونټ 5 5م یونټ ده. نمبر 1 لغات ده rare. rare ویلی شي ډېر خاص. صحیح سو. rare مثلا ته I found a rare stone. ما یو ډیره خاصه تیږه پیدا کړه. د rare معنا ده ډیر خاص، ډیر کامیاب، بېنظیر. صحیح سو. rare مطلب سو ډیر خاص. او په مثال کې I found a rare stone. ما یو ډیر خاص تیږه پیدا کړله. صحیح سو. نمبر 2 relax. relax ویلی سي انګلیش کې راحت. relax راحت، آرام. صحیح سو. relax. I am relaxing. I am relaxing یعنی زه آرام کیم، یعنی زه په راحتیا کیم. زه ډیر I am relaxing. زه ډیر راحت آرام یم. صحیح سو. نمبر 3 reside. reside مطلب د په انګلیش کې اوسیدل. صحیح سو. یا هم ژوند کول. reside ژوند کول. My uncle resides in the USA. زما انکل یا هم په حساب ورته ویلی سو چې تره په کوم ځای کې ژوند کوي؟ په USA یعنی امریکا کې ژوند کوي. My uncle resides in the USA. زما تره په امریکا کې ژوند کوي. نمبر 4 request. request ویلی سي غوښتنه، درخواست له یو چا څخه کوي کنه. مثلا ته یو چا ته I request you. زه له تا څخه غوښتنه کوم یا درخواست کوم درته. request ویلی سي غوښتنه. I requested my teacher. ما د خپل استاد څخه غوښتنه کړې ده to grant me a day leave. ګورئ I requested my teacher. ما د خپل استاد څخه غوښتنه کړې ده to grant me a day leave چې ما ته یوه ورځ رخصتي راکړي. صحیح ده. I requested my teacher to grant me a day leave. یوه ورځ ما ته رخصتي راکړي. یعنی ما چا څخه؟ ما د خپل ښوونکي څخه غوښتنه کړې چې ما ته یوه ورځ رخصتي راکړي. فقط لغات ډیر مهم دي زده کړئ. دا هغه لغات دي. ریکویسټ وګورئ، تاسو ریزاید وګورئ، تاسو ریلیکس وګورئ، تاسو ریر وګورئ چې ډیر خاص یو شی اوسیږي په انګلیش کې هغه ته وایي ریر. صحیح سو. نمبر 5 رول. رول ویلی سي تاول. صحیح سو. رول تاول. کوم فکر کړی وي مثلا کله چې برګر یا یو شی ځان ته جوړوئ نو هغه کې ډیر شیان داسې واچئ بیا دا داسې تاو ورکي. یعنی خلاص هر هغه مواد چې دا رقم ته د خوراک وي که دا چې هغه تاو خوړل کیږي هغه ته ویلی سي رول. صحیح سو. خپله د تاولو ته رول وایي. صحیح سو. دا رقم ته تاول ته I ate 2 rolls. وای ما 2 دانې رول وخوړل. صحیح سو. هغه رول هغه دي چې هماغه خوراکي مواد سره تاو کیږي. I ate 2 rolls. ما 2 روله وخوړل. صحیح سو. نو دلته د فعل دویم حالت راغلی ځکه چې تیر حالت ده. صحیح سو. دلته هم ریکویسټډ ده. دا هم باید پوه شئ زمانه تیر حالت کې ده. صحیح سو. او I am relaxing. تاسو به دلته پوه شئ چې دا جاري حالت ده. یعنی زه په حالت د ارامتیا کې یم. صحیح سو.
همداشانته فاوند د فایند دویم حالت ده دام تیر حالت ده فقط تاسو جملو ته وګورئ خپله پې پوه کېږئ. شپږم نمبر موږ تاسو لرو سینس. دغه درس ما تاسو ته په ګرامر کې هم ویلی و چې په پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې د پرزنټ ټینس اخري زمانه وه چې موږ تاسو ویل پکې سینس و فار ویل. سینس موږ تاسو د له هغه وخت نه تر یعنی مثلا وایي 2010 نه او فار موږ تاسو ویلی چې دا به د څه لپاره کارو فار به موږ تاسو کارو د هغه لپاره مثلا موږ تاسو وایي که نه د 3 ساعتو لپاره د 2 دقیقو لپاره صحیح سو یا هم مثلا وایي که نه فار 1 منټ د 1 دقیقې لپاره. نو سینس ویلی سي له هغه وخت نه تر اوسه پورې د پلانکي وخت نه تر اوسه یا چې په کومه جمله کې نه راغی یا مثلا ته له هغه وخت نه تر دې وخت یا مثلا وایي که نه له 2010 نه تر 2020 پورې. نو مثلا وایي we have been living here since 2010 مونږ له 2010 څخه تر اوسه پورې دلته زندگی کوو. we have been living here since 2010 یعنی مونږ له 2010 څخه یا له 2010 نه تر اوسه پورې زندگی کوو. we have been living here since 2010 یعنی له 2010 نه دې خواته مونږ تر اوسه پورې ژوند کوو. نمبر 7 result. result ویلی شي نتیجه ثمره. مثلا که تاسو فکر کړی وي د دې نتیجه به څه ووځي نو result ویلی شي نتیجې ته. as a result he was fired یعنی د نتیجې په شکل یعنی په آخر د نتیجه کې he was fired هغه له کار څخه لرې سو. یعنی مثلا fired ویلی شي له کار لرې کول یو چیرې یو څوک کار کوي او هغه له کار څخه ګوښه کوي لرې کوي یا هم رخصت کوي. نو as a result د نتیجې په شان باندې he was fired هغه له کار څخه لرې سو. نمبر 8 visible. visible ویلی شي قابل دید هر هغه څه چې د لیدلو وړ وي صحیح سو. مثلا تخته قابل دید ده دا visible ده صحیح سو. دیوال سو visible سو مثلا یا پکه سو visible سو. نو visible ښکاره معلوم. the stars are visible at night. stars په انګلیش کې ویلی شي ستورو ته. the stars ستوري are visible ښکاره وي at night په شپه کې. the stars are visible at night ستوري په شپه کې ښکاره کیږي یعنی ښکاره وي. څومره مهم لغت د visible صحیح سو. نمبر 9 wild. wild ویلی شي ځنګلي ته صحیح سو. wild ځنګلي هم تاسو ورته وایو په عام اصطلاح وحشي ورته ویلی شو کنه. نو wild ځنګلي. there is a wild hen دلته یوه وحشي چرګه ده یا هم دلته یوه ځنګلي چرګه ده صحیح ده. موږ تاسو یو wild لرو. wild ویلی شي ځنګلي ته او domestic ویلی شي څه شي ته domestic. domestic ویلی شي اهلي ته وطني. اوس مثلا زه a domestic a wild hen یو ځنګلي چرګه او a domestic hen یو وطني چرګه صحیح ده محلي کورنۍ صحیح سو. یا مثلا زه تاسو وایم a wild cat ګوري زه په دغه شکل کې لیکم که چیرې زه ولیکم a wild cat نو دا څه معنا لري. نو a wild cat مطلب دا ده یوه ځنګلي پشکه. a wild cat ځنګلي پشکه. همه که چیرې زه غواړم کورنۍ پشکه وایم یا هم په اصطلاح سره محلي پشکه وایم صحیح ده نو بیا به زه پکې څه استفاده کوم domestic. a domestic cat یعنی یو وطني یا هم یو کورنۍ پشکه. نو په عام اصطلاح موږ تاسو دوه دانې لرو یو ځنګلي ده یو کورنۍ ده یا اهلي ورته وایي کنه. یو اهلي حیوانات دي یو وحشي حیوانات چې موږ تاسو وایي. اهلي حیوانات تاسې په کور کې ساتل کیږي هغو ته په کور کې وي داخل لکه مثلا دا په مال کې راتلی شي هغه غوا سوله مثلا پشکه ده ستا سره په کور کې اوسیږي ته مثلا اهلي کوې دې ته بیا ته domestic ویلی شي صحیح سو. او یا داسې ځنګلي دي وحشي دي هغو ته به ته بیا وایې wild صحیح سو. انشاءالله چې تاسو به پرې پوه شوي. لغات ډېر ساده اسان دي فقط کوشش وکړئ زده یې کړئ له یادې زده کړئ. بیا هم درته وایم دا ډېر کارآمد لغات دي. باور وکړئ که زه تاسو ته نن دا درس وایم او تاسو دا درس زده کړئ نو آینده کې به تاسو د هیڅ کوم مشکل سره مخ نه شئ ځکه دا ډېر کارآمده لغات دي. ما ځکه همدا لغات تاسو ته انتخاب کړي دي. بیا هم زه تاسو ته وایم rare relax relax reside reside request roll sense result visible wild او دې سره زموږ ستاسو د 5م یونټ درس
خلاص شو. بل درس کې به موږ تاسو شپږم یونټ درس شروع کوو او په شپږم یونټ درس کې موږ تاسو 10 لغات نور وایو. نو په دې هیله چې څه مو زده کړي وي، فقط زموږ سره د لا همکاري او لا تشویق په موخه فقط زموږ د ویډیوګانې خپل ملګرو پورې هم شیر کولی شئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګان در سره لایک کړئ. انشاءالله چې بل درس کې موږ بیا راګرځو تاسو ته او یو نوی درس به راوړو تاسو ته. تر بیا ښې چارې ښه وخت. د خدای په امان.